سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کابل ښار د 12مې حوزې اړوند د سرخي پله بندخونې په دروازه کې د ځانمرګي برید په پایله کې تر اوسه 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د توقیف خونو او محبسونو لوی ریاست ویان عبادالله کریمي وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا د دغه برید موخه د یادې بندخونې ملکي مامورین وو، خو ویل کیږي په ټپیانو کې په وازان چې نن د خپلو بندیانو لیدو ته تللي وو هم شامل دي. حوالی ساعت 7:25 دقیقه صبح یک نفر انتحار کننده که میخواست داخل قرول گارنزین پل چرخی شود توسط پلیس ما شناسایی میشه و خود در بیرون دروازه قرول انفجار میده که در نتیجه تا هنوز 8 زخمی داریم و 2 نفر هم شهید هستند. له دې سره سم د هلمند په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 6 کسان ټپیان شول. دغه پیښه تېر ماښام په لښکرګاه ښار کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د هلمند د والي ویاند وایي په ټپیانو کې 4 ولسي وګړي او 2 پوځیان شامل دي. ولسمشر غني وایي ستر جنرال عبدالرازق یو شخص نه بلکې یو بنسټ او له نړیوالو همکارانو سره د همغږۍ غوره نمونه و. ښاغلي غني تېره ورځ د کندهار له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وویل د جنرال عبدالرازق د خدمتونو او مبارزو په درناوي به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر 4 لار او د کندهار د پولیسو اکاډمي د شهید ستر جنرال عبدالرازق په نوم ونومول شي. ولسمشر اړوندو بنسټونو ته د ستر جنرال عبدالرازق د ترور د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لارښوونو ته په اشارې وویل د جنګ او سیاست په ډګر کې مات شوی دښمن په بې بنسټ اوازو زموږ د ملي یووالي او بین المللي مناسباتو د خرابولو هڅې کوي، خو موږ به هیڅ وخت دښمن ته د نفاق خورولو اجازه ورنه کړو. څارګر ملي اداره وایي د ولسي جرګې د ټاکنو په لړ کې په بېلابېلو عملیاتو کې 50 طالبان او 15 داعشیان چې د ټاکنو بهیر د ګډوډولو هوډ یې درلود وژلي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې مخیزو عملیاتو کې چې له کابل سربیره د پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یو ځانمرګي بریدګر په ګډون 15 طالبان او یو داعشي هم نیول شوي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې نږدې 2500 کیلوګرامه چاودونکي توکي هم ترلاسه شوي او طالبانو یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. او د غزني د امنیه قومندانۍ یو منصوب او یو بل کس د یو ترهګریز برید د ترسره کولو په تور ونیول شول. د دغه ولایت د څارګر ملي ادارې مسؤلین وایي یادو کسانو هوډ درلود چې د غزني ښار د پولیسو پر 2م سمت ماموریت د موټر بم برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا په نیول شویو کسانو کې یو د غزني د امنیه قومندانۍ د سواد زده کړې کارکوونکی و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.